د طالبانو دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو ځواب کې مو پر ډیورند کرښه د پاکستان پوځي مرکزونه په نښه کړل. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت وایي سرحدي ځواکونه یې په یو ځوابي اقدام کې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. دغه وزارت لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې راغلي نن سهار د پاکستان کشفي او جنګي جیټ الوتکو یو ځل بیا د تېرې کوونکو اقدام په طرز کې د افغانستان خاورې ته ننوتي چې د پکتیکا، برمل او خوست سپیره ولسوالیو کې د ملکي خلکو پر کورونو بمباري کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې دغه تېری په ځواب کې د افغانستان اسلامي امارات د پوځ سرحدي ځواکونو د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. د طالبانو دفاع وزارت وایي د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د هر ډول تېری کوونکو کړنو ځواب ورکولو ته چمتو دي او په هر ډول حالاتو کې به د خپلې ځمکني بشپړتیا دفاع وکړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.